السلام علیکم. خیر او خیریت ته غوښې دکان ته راغلم که نه وګوره د غوښې دکان ته راغلم څنګه وروره خیر دی ښه که نه خیر دی ولکه څه راوالم پیاز کو ټماټر او پیاز راوالم کو ټماټر راوالم وی غوښه راواله منې که نه وی غوښه راواله خوشحاله شه ګاکې ما نور څه راوالم وی وګه یې نه کې را پنجه که وګه خو هلته ده که نه دلته تا ته څه پکار دي که نه ورېږه وروجې راوالم وروجې میان را پنجه کوي میان راواخله صحیح ده خو دلته څه اخلې که نه هر څه خو کار شته هلته راواله که نه ولکه مسواک هم پروت دی تاله یو مسواک راوالم ولکه مسواک دا اوس څه شی دی مسواک په څو دی د مسواک دلې راوالم ولکه غوښه کې خلک مېلمانه راغلي دي غوښه کې څه ساچي خلک غوښه کې هغه بیا ستا مرضي ده دلته ولکه زه دنه غوښه وړم اول به دې کس له ټیک ټاک فالو که بیا دنه غوښه وړم ولکه خپل ټیک ټاک آی ډي ورته ووایه ټیک ټاک آی ډي ورته وایي چې فالو دي کي بس جګر خان ولکه ټیک ټاک آی ډي ورته ووایي چې فالو دي کي بیا ته غوښه وړو که نه وړم ښه په څه نوم دی جګر خان منې ولکه تا سره به زه ورته وایم تا سره به ډاویټ تا سره به ډویټ به هم وکړي تا سره زه ورته وایم صحیح ده زه صحیح ده السلام علیکم خیال ساته ښه کور خیال ساته السلام علیکم السلام علیکم څنګه خیر وره خیریت دلته اوس څه واله که نه دا خبرې ما تا سره وکړې ولکه بې پوه یم خبره وره دا داسې کار وکړه که نه تا خو اورې دې خبرې که نه غوښه پخوم سپیشل غوښه په خبره پوه شوې خبرې څو کسان روان دي 15 کسان روان دي زموږ حجرې ته او هغوی دپاره به مشکله ده چې دا غوښه به دلته میلاو شي څه شي غوښه د ګډ غوښه او 15 کسانو دپاره تلې باندې به راشي راځي ولې نه راځي وتله نیم کیلو غوښه چې پته یې ولګي نیم کیلو غوښه وتله خو داسې نری ښکلې مزېداره ډوک واله دا خو څنګهول کې ته یار نه دا مېلمانه دلته وشوله اوس دلته رالې نه نیم کیلو غوښه ولې تا ته لږه ښکاري مېلمانه ستا دي که زما خبرې دې ډېرې وکړې د نیم کیلو نه دې ډېرې خبرې وکړې مېلمانه ستا دي که زما ستا دي خو نیم کیلو نه دومره خبرې دې وکړې مال ته به اوس وړې دا ټوله به وړې نو وروره چې زه تا سره خبرې نه کوم تا ته څنګه پته لګي چې دی غوښه وړي که دی څه وړي صحیح ده په هغه موږ پوهېږو خو خبرې ټیم دې ډېر ضایع کړو ته وتله غوښه وتله زه سوره مسواک په څو دی ته ورېږه غوښه له مته هېڅ پته نه لګي ریټ اوس یې ریټ څه دی د غوښې ریټ څه دی دا صرف ریټ راته ووایه نور تنګوم نه ریټ څه دی دا په 12 روپۍ کیلو ده صبر یو 15 منټه صبر وکړه کېدای شي ریټ یې کوږ شي بیا به وتلې صبر وکړه لږ ساعت پسې به ولې به وباسي یو 15 منټه صرف صبر وکړه والکه یو 15 منټه صرف صبر وکړه کو ریټ د غوښې راکوږ شو بیا به والم د 15 منټه صبر وکړه چې ریټ یې لږ راکوږ شي بیا به نه والم که نه زه به دلته انتظار کوم څه ځم خو نه دا څه کرنسي خو نه ده چې خېجي او راکوځي زه وتله نیم کیلو غوښه ښایسته ډنډه غوښه وتله صحیح ده نیم کیلو وتله وشو ښایسته انسو ته پکې ګوره انسو ته کمه ده شپږ روپو شوه 600 کیلو دا خو دلته خو 500 کیلومیټر ښه کیلومیټر 100 کیلو 500 ګرام ده نه کیلومیټر ګرام دی ښه صحیح ده زه صحیح ده وتله کاغذ دې مو سره وتلو کاغذ نه وباسه کاغذ هم خپل وزن دی کاغذ نه وباسه اوس یې وتله چې معلوم دی که ما وینې اوس سوره ده کمه ده خیال دی کاغذ لون کاغذ دی خو زه صحیح ده دا کټ راکټ کا 15 مېلمانه دي انشاءالله انشاءالله بیا به هم تا خپل راځو ښه ډېره مننه خدای خوشحاله کا خفه نه شي دا کټ راکټ که زه ته هلته انتظار کوم که نه کټ راکټ که ښه خفه